سلامونه او نیکې هیلې. زه یم سردار یوسفزي او ما سره ډېر محترم ډاکټر پروفیسر ضیاء الرحمن بلوچ صاحب دی په ریډیو پاکستان اسلام آباد کې ولاړ یو. اوس بس د نیوز نه وزګار شو. بلوچ صاحب چې کوم دی نو دلته کې د بلوچۍ یونټ ستر مشر دی او په علامه اقبال اوپن یونیورسټۍ کې چې کوم دی نو دوی د پاکستاني ژبو څانګه کې ډېر محترم مشر ډاکټر عبدالله جان عابد صاحب سره دي خپلې ذمهوارۍ ترسره کوي. یو دوه خبرې تاسو سره د ویډیو مقصد په تیرو پرون هغه بله ورځ چې کوم دی نو په نوښار شیدو کې یو ډېره درنه دستوره شوې وه. اوس زه او ضیاء صاحب ناست وو، دوی هغه ډېر په خوند رنګ باندې دستورې حال احوال بیانو. زه لا خفه شوم ځکه چې دغه دستورې جوړونکی دغه مشر منتظم محترم عادل خټک صاحب ما ته هم په دغه کې بلنه راکړې وه. ډېر منظمې طریقې سره کوم چې بلوچ صاحب بیان کو نو د دغه دستورې په حوالې سره یو دوه خبرې کو. ڈاکٹر صاحب آپ گئے عبداللہ جان عابد صاحب اور اقبال حسین افکار صاحب اسلام آباد سے گئے اور اس خوشحال خان خٹک سیمینار میں آپ نے شرکت کی. یہ جو سیمینار تھا اس کے 4 نشست تھی. پہلے نشست میں خوشحال خان خٹک کے حوالے سے محترم جو وہاں پہ ڈاکٹر اور پروفیسر صاحبان تھے انہوں نے مکمل یعنی بڑی تفصیلی جس طرح آپ نے بتایا اس کے بعد کی. دوسرا نشست پھر مشاعرے کا تھا. جی بالکل. تیسرا نشست اسفندیار خٹک کا تھا جو کتھک ڈانس وہ پیش کرتے ہیں. چوتھا نشست کون سا تھا؟ جی چوتھی نشست میں انہوں نے رفت خٹک کے فن پارے وہاں پر رکھے تھے کہ جن کو لوگ دکھانے کے لیے بہت اچھے تو مشہور وہ. اور 5واں نشست بھی تھا. 5واں نشست اس کے بعد 4 نشست میں خود وہاں پر 5واں نشست جو بہت ضروری تھا بہت ضروری تھا. 5 نشست ہے. ڈاکٹر صاحب کس طرح سیمینار کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے اسلام آباد میں پشاور میں اور بہت ساری جگہوں میں خوشحال خان خٹک کے حوالے سے بہت سارے سیمینار اٹینڈ کیے ہیں. اس سیمینار کی سب سے جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ سیمینار میں انہوں نے خوشحال خان کے فن اور شخصیت کے حوالے سے ان چیدہ 4 یا 5 اسکالرس کو مدعو کیا تھا، بلایا تھا، جنہوں نے وہ اس کی شخصیت کے احاطے آشکار کیے جو اس سے پہلے کسی بھی سیمینار میں نے نہیں سنے تھے. فرض کریں عادل خٹک صاحب کی ہم بات کریں، وقار علی شاہ صاحب کی ہم بات کریں، بہت بڑے ہسٹورین ہیں. یار محمد مامون صاحب نے اشعار بھی پڑھے اور ساتھ خوشحال خان کے فن و شخصیت. ساحل صاحب موجود ہے. مروت صاحب نے بہت نئی جہتیں آشکار کی ہم پر. سیمینار میں بہت پشتوں کے نامور شاعر ادیب دانشور وہاں پر موجود تھے. جیسے آپ نے کہا ڈاکٹر عبداللہ جان عابد صاحب تھے، افکار صاحب تھے، رحمت شاہ صاحب بہت بڑے نام ہیں، وہ وہاں پر موجود تھے. اور آس پاس کے مختلف علاقوں سے بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی. خوشحال خان خٹک کے نہ صرف انہوں نے فن اور شخصیت کے حوالے سے گفتگو کی بلکہ ان کی فیملی کا جو شجرہ نسب میں بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو لوگوں پر آشکار نہیں تھیں. اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو اب مجھے بھی یاد ہو گیا کہ خوشحال خان ہے، شہباز خان ہے، یحییٰ خان ہے، اکوڑا خٹک ہے، اکوڑا خان ہے، یعنی یہ شجرہ نسب ہے. اس طرح اور دیگر بہت ساری اچھی باتیں ہوئی. اس کے بعد جو مشاعرہ ہوا، یوں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں پر بھی کوئی مشاعرہ وہ 2-3 گھنٹے سے پہلے ختم نہیں ہو سکتا، لیکن انہوں نے بہت ہی چیدہ شعراء کرام کو وہاں پہ بلایا. انہوں نے اپنا کلام پیش کیا. پھر اسفندیار خٹک کے اس کتھک ڈانس نے یقیناً وہ بھی اس پروگرام کا اہم حصہ تھا. پھر چونکہ خطاطی ایک ایسی چیز ہے کہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو رہی ہے. رفت خٹک کے وہ فن پارے جو انہوں نے وہاں پر لگائے ہوئے تھے وہ بھی لوگوں نے خدمات ہے وہ بالکل بہت ہیں، وہ آپ بہتر جانتے ہیں. لوگوں نے بڑے دلچسپی کا اظہار کیا، ایک چیز بڑے دل سے انہوں نے دیکھی. اس کے بعد جو آخر میں انہوں نے لذت کام و دہن کا جو بندوبست کیا ہوا تھا وہ بھی پختونوں کی اپنی روایت ہے. ویسے بھی کہتے ہیں لینڈ آف ہاسپٹیلٹی ہے. تو یقیناً یہ ہمارا نہ صرف دن اچھا گزرا بلکہ علمی ادبی حوالے سے بہت ساری نئی چیزیں سیکھنے کو ہمیں سیمینار سے ملی. یقیناً عادل خٹک اور خوشحال خان خٹک کے جو ان کے فیملی سے ہیں جنہوں نے آرگنائز کیا تھا سیمینار، وہ داد کے مستحق ہیں، مبارکباد کے مستحق ہیں. نہ صرف میری طرف سے بلکہ سیمینار میں جتنے لوگ بھی شریک ہوئے تھے ان سب کی طرف سے ان کو بہت مبارکباد. بہت شکریہ قدرمنو کتونکو. دا ډاکټر ضیاء صاحب تاسو واورېده د پروګرام د دستورې په حوالې سره د هغې خوندورې او تفصیلي خبرې د دغه خوشحال خان خټک سیمینار په حوالې سره چې څومره منظمه طریقې سره، څومره په ښه طریقې سره او یو مثالي طریقې سره بېشکه چې عادل خټک صاحب چې کوم دی د ډېر زیات ستاینې د ډېر داد مستحق دی. زمونږ د طرف نه محترم عادل خټک صاحب ته بیا په کامیابه دستوره باندې مبارکي ورته ورکوو.
او د افغان په ننګ مې وتړلې توره ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. د خوشحال خټک په حوالې سره دا کامیابه دستوره یقینا چې د پښتو ادب ترقۍ وده کې یو ډېر لوی کردار ادا کوي. داسې سیمینارونه، داسې دستورې او بیا داسې مشرانو سره ناستې چې کوم دی نو ډېرې ګټوري. نزدېکت د بزرګانو اثر کاندي د فارس په ګټه اوس په نصر زر شي. د لوی الله په امان.